پیښور کې یو ښکلی ځوان اصغرمان د خپلې ښځې د لاسه په بېدردۍ سره وژل شوی دی او هغه ته د شپې زهر ورکړل شوي وو. د دې واقعې مکمل تفصیل در سره شریکوم چې څنګه او ولې دا ځوان وژل شو او د دې ځوان پلار، خور او مور او د دوی نوره کورنۍ څومره فریاد کوي او د چا نه ګیله کوي. تر اخره را سره پاتې شئ چې تاسو په ټول حقیقت باندې خبر شئ. د هر څه نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. قدرمنو ملګرو، د قیامت علامې شروع دي. په پیښور کې یو ډیر ښکلی ځوان د ښځې د لاسه وژل شوی دی. دا ښځه او خاوند چې د دریو ماشومانو مور پلار هم یعنی 3 بچي وو او هغه 3 بچي بې سوري پاتې شول. د معلوماتو له مخې چې دغه هلک د خپلې سخرګنۍ په خوا کې اوسېدو او د پراپرټۍ کار به یې کولو، یعنی د ځمکې خرڅولو لین دین به یې کولو او په خپله سخرګنۍ کې په ډیرو خلکو باندې قرضونه هم چې دغه قرضونه تر لکونو او کروړونو روپو ته رسېدلي وو. چې د پلار په وینا یې کله زما زوی د خپلې سخرګنۍ د خلکو نه پیسې وغوښتې نو په دې کې وهل ټکول هم شوي دي او اخر کې هغوی دا پلین جوړ کړی دی او فیصله یې کړې ده چې خپل خاوند ووجني او د شپې ورله زهر ورکړي دي چې بیا کله دوی ته خبر شوی دی نو هغه مړ و. کله چې هسپتال ته رسول شوی نو هسپتال کې ورته ویل شوي دي چې تاسو خو دا مړ راوړی دی او د پوسټمارټم رپورټ نه پس معلومه شوې ده چې دې هلک یعنی اصغرمان ته زهر ورکړل شوي وو. اوس دا کورنۍ د خیبر پښتونخوا د IGP نه غوښتنه کوي چې زما د زوی قاتلان چې د هغه ښځه خواښې او سخر دي هغوی دې ونیول شي او سخته سزا دې ورته ورکړل شي. خو د ګلبهار تاڼۍ پولیس چې په دې معامله کې سستی کوي، دوی وایي چې هغوی نه غواړي چې دغه مجرمان ونیسي او دوی دا هم وایي چې هغوی پولیسو له او وکیلانو له پیسې ورکړي دي او زموږ د زوی پیسې زموږ په خلاف استعمالیږي او قاتلان آزاد ګرځي. د اصغرمان خور وایي چې موږ ته دمکیانې هم راکول کیږي او مور یې وایي چې موږ له دې خپل نوسې هم راکړي او د اعلی حکامو نه غوښتنه کوي چې زموږ د زوی قاتلان دې ونیول شي او سخته سزا دې ورته ورکړل شي. قدرمنو، دا بلا څنګه ښځه وي چې خپل د سر سوری وژني او د پیسو لپاره خپل کور ورانوي. انسان ډیر زیات خفه شي چې کله داسې حالات او واقعیات وګوري. الله تعالی دې نوم مسلمان له داسې حالاتو نه وساتي. امین. قدرمنو، په کمنټ کې راته امین خامخا ولیکئ چې تاسو هم د دې دعا حصه جوړه شئ او د دې ویډیو کتلو مو مننه کوم. د خان کلیک چینل دا ویډیو او دا خبر تر همدې ځایه زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ. تر بیا مو بولې الله سپارم. د الله په امان.